اوس زه تاسو ته وایم چې ستاسو قومي حقوق کوم ځای کې غصب کېږي. په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې زده کړه نه ورکولی کېږي چې دا د دوی بنیادي او لازمي حق دی. که چاینا وګورئ، جاپان وګورئ، رشیا وګورئ، د دنیا چې څومره ترقي یافته ملکونه وګورئ که نه، هغوی به خپلو بچو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. ولې؟ چې هغوی ته پته ده چې ترقي پوهې سره راځي او پوهه په خپله ژبه کې زده کړې سره راځي. ستاسو بچي، ستاسو ماشومان، ستاسو ګلونه ماشومان یې د زده کړې نه، د پوهې نه په چل ول لرې ساتلي. اوس دا ستاسو بچي چې د زده کړې نه ښه مستقبل لرې ساتلی شوي، دا ستاسو بنیادي ستاسو قومي حق دی که ذاتي حق دی؟ دا ستاسو قومي حق هم دی او ذاتي حق هم دی. ځکه چې ستا د بچي مستقبل خاورې شو، خو ستا ذاتي حق تباه شو که نه. همدې سلسله کې موږ راغلي یو چې دا ستاسو ذاتي حق هم دی، ستاسو قومي حق هم دی. بله خبره، ستاسو بچي، ستاسو ماشومان، ستاسو چې دوی سبق ووایي او ډګریانې واخلي، روزګار ورته نه وي. که یو ماشوم سبق ووایي، انجینرینګ وکړي یا داسې نور څه وکړي، سیټ راشي هغې باندې نور څوک راشي. ولې؟ چې موږ خبر نه یو د خپلو حقوقو نه. په نورو ملکونو کې تاسو وګورئ، د هغوی په خاوره چې کوم دی اولنی حق د هغوی د بنیاد، د هغوی چې کوم جوګه ځوانان وي د هغوی وي. زموږ په خاوره نور خلک غاصب دي. زما بچی، زما رور، زما هر څه چې دی هغه سبق ووایي، هغه چې کوم دی روزګار پسې بیا خواري. همدې سلسله کې موږ تاسو ته راغلي یو چې د خپلو بچو د خاطره، د خپل قومي حقوقو لپاره، د خپل ښه مستقبل لپاره، د خپلې خاورې اولني حقوقو لپاره زموږ ملګرتیا وکړئ. ما تاسو ته اول نه وویل موږ چا نه ووټ نه غواړو، چا نه خامخا مالي مرسته نه غواړو، صرف ستاسو ښه مستقبل غواړو، ستاسو د بچو ښه مستقبل غواړو. ټیک ده نو، ټیک ده مشرانو، تاسو دومره وکئ چې کوم ځای ته موږ نشو رسېدی، زموږ دا سوچ خپل کوئ، هغه ځای ته یې ورسوئ. که دا هم نشئ کولی، موږ ته دعا وکئ. ټیک ده نو مشرانو، هله مو ښه ده وباد.